د افغانستان حکومت څنګه سقوط کوي او عمران خان یې په اړه څه ویلي دي. سلام ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل ورسره سبسکرایب کړئ. عمران خان د طالبانو نظام سقوط کوي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته عمران خان ښه په خلا زړه له طالبانو شکایت وکړ او زیاته کړه چې د دوی نظام به سقوط کوي. عمران خان د اسلامي همکاریو سازمان هیوادونو ته په خبرو کې د افغانستان د وضعیت بد بیان کړ او زیاته کړه چې نړۍ باید افغانستان ته لاس په کار شي. هغه همدا راز وویل چې په افغانستان کې مفسد حکومتونه د دې لامل شول چې دا هیواد خپله بودیجه ونه لري. د په وینا کوم حکومت چې د معلم، ډاکټر او نور معاش ورنه کړی شي نو کړی شي چې هغه حکومت سقوط وکړي. عمران خان پر امریکا غږ وکړ چې د طالبانو موضوع او د افغانستان خلک بیل بیل سره وساتي. متقي ته په ګروپي انځور کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. نن اسلام آباد د افغانستان په اړه د یوې لویې نړیوالې غونډې کوربه و. که څه هم متقي په دې غونډه کې ګډون کوونکی و خو په ګروپي انځور کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي تېره ورځ کابل د اسلام آباد په تکل پرېښود او هلته یې تر هر څه لومړی له مذهبي او سیاسي مشر مولانا فضل الرحمن سره ولیدل. مولانا د افغانستان د 100 کلنې جګړې اوربلونکی بلل کېږي او په شخصي ژوند کې د ټولو افغانانو ترې نفرت او بد راځي. په ټولنیزو رسنیو کې کارکوونکو د متقي او مولانا لیدلو ته غبرګونونه ښودلي او دا یې ښه کار نه دی بللی. طالبان په دې کوښښ کې دي چې په دې غونډه کې ځان ته مشروعیت پیدا او نړیوال اعتبار ترلاسه کړي. دوی د دې کار لپاره همدا غونډه سودمنه وګڼله خو هغه څه چې دوی ترې ترلاسه کول ترلاسه نه شو. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ.